په دې آیاتونو مبارکو کې دا بیان فرمایي چې کوم انسانانو کفر کړی ده نو هغوی دې ګورې دا خیال نه کوي چې د الله پاک جل جلاله د لاسونو نه ووتو. داسې نه، کله کله یو انسان ګناه وکړي، ناروا وکړي او بیا وایي مړه زه خو نه نیولی شومه. نه، الله پاک جل جلاله کله کله انسان فوری طور سره نه نیسي بلکې مهلت ولا ورکي. خدا انسان دې دا په سمجھ کې نه راولي چې د الله پاک جل جلاله د قدرت نه ووتم او د دې نه د غلطه فایده نه اخلي بلکې دا د توبه وباسي، توبه، او دا د نه سمجھ کوي چې زه د الله پاک جل جلاله د قدرت نه علیاذ بالله ووتم، ما ګناه وکړه او زه زما پکړو نه شو. الله پاک جل جلاله فرمایي انهم لا يعجزون. دای ګوره الله پاک جل جلاله عاجز کولی نشي. الله پاک جل جلاله چې کومه فیصله کوي هماغه به کیږي. ګوره او بل طرف ته الله پاک جل جلاله مومنانو ته دا حکم فرمایي چې تاسو د اسلام د دشمن په خلاف باندې خپل قوت مضبوط کړئ. ګورئ مخکې د بدر واقعات تیر شو کنه. الله پاک جل جلاله فرمایي کم خلق چې د اسلام دشمنان دي نو د هغوی خلاف ګورئ تاسو تیاری نه وکئ او هتیار روالئ. دې وجه ښه په اسلامی حکومت کې ګورئ د ټوپک لیسنس نشته. ګورئ ښه دا خو انګریزانو جوړ کړي دي. دا لیسنس کول اسلام او اسلامی حکومت خو تا ته دا وایي چې ته د اسلام د دشمن خلاف اسلحه تیاره کا او ځان مضبوط کا. انګریزانو حکومتونه چې راغل تا ته وایي ټوپک په کور نه ساتي. ګوره کم سړی چې دا خپل ځان د حفاظت دپاره ټوپک والی اسلحه نو دا خپل ځان د حفاظت دپاره چې د اغستې ده تا ته په دې باندې اجر میلاویږي. تا ته به په دې باندې اجر میلاویږي. ومن رباط الخیل کو څه داسې کسان وي چې هغوی جرمونه کوي، ډاکې کوي په دې اسلحو سره نو هغه باید چې هغه ونیولی شي او هغوی له سزا ورکړی شي. او ومن رباط الخیل الله پاک جل جلاله فرمایي د اسلام د دشمن په خلاف کې تاسو اسونه وساتئ. اوس هم بعد داسې ځایونه دي چې هلته موټر کار نه کوي، هلته ټانګونه کار نه کوي، مجاهدین په اسانو سواروي او غرونو ته اسباب رسوي، سامانونه رسوي، ځان پې رسوي. نو دا اسان ګوره وساتئ. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي فی نواسی الخیل البرکه. د اسونو پتندو کې برکت ته برکت. او کم انسان چې د جهاد دپاره اس وساتي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا چې کمې خاشنۍ کوي، دا چې کم بوس خوري، دا چې کمې اوبوس کی، دا ټول او دا چې میتیازې کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا ټول به د قیامت په ورځ راواغستلی شي او دغه مجاهد ته به د اعمالو په تول کې وتللی شي او د نیکیانې به پرې ډېرېږي. دا کم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یو سړی د اسې تړلی د اس او د دا پړی وشلولو او د منډه که تر یو ځای پورې یو ځای کله کله سړي نه څاروی وتښتي که نه
نو د چې دا څومره قدمونه واغستل او کم دی پورې لاړو د قیامت په ورځ به دغه هم ده ته د اعمالو په تول کې شمیرلی شي چا چې دا اس ساتلی ده. وروڼه زموږ مسلمانان اوس نه ساتي اسونه ښه. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی فی نواسی الخیل البرکه، د اسانو پتندو کې برکت ته برکت. نو لہذا او بل چې مسلمان تیراندازي زده کي اوس زمونږ خلک کرکټونه وخوړل ظالمان وایي لوبه کوو نه تیراندازي زده کوي غشي ولئ نښې ولئ. زمونږ خلک بعد داسې کلاشن کوپ روالي نښه پې ولي دا ثواب کار ده خو چې صحیح طریقې باندې کوي. کلاشن کوپ اوس رواله او ځان ته نښه کېده چې راځئ چې نښه وولو او د جهاد په نیت یې وله ستا دا ډز ګورې ثواب ده ستا دا نښه ویشتل ثواب دي. دې وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې کم انسان تیراندازی زده کا او بیا یې هیره کا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی دا زمونږ نه نه ده ګورئ دا زمونږ نه نه ده. او نن مسلمان تیراندازی نه زده کوي په ذلیاتو کې وخت تېروي او چې ورته یې راځه چې نښه وولو نو هغه نه زده کوي. لہذا تاسو دا څو شیان الله پاک جل جلاله فرمائی دا تیاریو کوي د اسلام د دشمن په خلاف باندې او د څه دپاره ده ترهبون به عدو الله وعدوکم د الله پاک جل جلاله دشمنان پرې وډار کوي او خپل دشمنان پرې باندې وډار کوي. او هغه لا تعلمونهم چې تاسو یې نه پیژنئ هغه یې پې وډار کوي. علما کرام فرمایي د دې نه څوک مراد دي د دې نه ډاکوان مراد دي. کم کور کې چې اسلحه نه وي که نه اوس هم ګورئ دا ازمایشو کوي په هغې باندې غل ډېر باوري طور سره وردي مړه دی که څه دي او چا چې کلاشن کوپ ساتلی وي که نه بیا ډاکو ډارېږي هسې نه د په دیوال سر اوچت کړم او به ډز را باندې وکړي. نو کور کې ګورئ اسلحه ساتل ضروري دي ښه هر وخت ښې طریقې دپاره یې ساته په ذلیات مه کوه واده د کره راغو نو ډز ډز مه کوه ښه. شریعت مبارک تا ته دا طریقه نه ده ښودلې. ما درته وویې کومه طریقه چې ما او تا ته اسلام ښودلې د هغه نه کوو تیراندازي نه کوو او ما او تا کره چې خوشحالي راشي بس بیا مو کلاشن کوپ لاس کې نیولی وي ډزه ووې هلکه دا درته چا ویلي دي دا طریقه ما او تا ته اسلام ښودلې ده نه بلکې ما او تا ته خو شریعت مبارک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د واده طریقه دا ښودلې ده چې ښه ښایسته طریقې سره روټۍ ورکه چې څومره دې وس کېږي. یو صحابي مبارک و هغه واده کړی و واده نو پیغمبر علیه السلام مبارک یې نو خبر کړی بیا په کپړو باندې داسې سرخایي ده زیړ رنګ ولیدو د هغې صحابي مبارک د واده د زلمي کپړې پته لګي که نه چې دا ناوي دا خو زلمی ده د واده سړی ده د ناوي خطې پته لګي د واده د سړي ښه پته لګي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي وی لکه څه چل دی وی صاحب ما خو واده کړی ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل اولم ولو بشاتن ولیمه به دې کړي ولیمه او کاګر کو په یو ګډ سره ولیدوي نو ولیمه ورکه ښه. مونږ خلک دا وایي چې د اسلامي طریقه کومه نه اسلام خو تا باندې روټۍ نه ده بنده کړي ګډان خو حلال کا خو ښایسته طریقې سره حلال کا خو لیکن فضولیات یې بند کړي دي. دا مونږ چې دا کم خلک نه دا تماشې او نندارې کوي دا خو تا ته اسلام نه ده ښودلي. کو ماشومانې طبلې وای ماشومانې دا طبلې نو دا اجازت کړی د شریعت مبارک خو دا مونږ خلک خو ډېر ناروا کوي. زنانا سړي پکې بعضې خلک په د وجرو کې لاندې ودي نن دا تماشې کوي دا ګورئ شریعت مبارک منې کړي ده او زمونږ
چې د چا په مذهب باندې یو ښه سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله او دا مسله زموږ معتبر کتابونو د فقه هدایي دا مسله لیکلې ده او د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله قول ذکر کړی ده چې کم واده کې تماشې وشوې تماشې دا سړي چې کمې په حجرو کې کوي ما راته وایي که ماشومان کوي کور کې نو خیر ده او دا سړي چې کم دا نور پخلی خو زه نشم ویلی چې دا سره ولي دا وکي حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا روټۍ خوړل مکروه دي او زموږ فقهای کرام فرمایي چې کله په فقهای کرام مکروه ذکر کړي د هغې نه مراد مکروه تحریمي وي یعنی حرمت ته دا خبره نږدې شوه نو وروره چې دومره تاوان کوي میخې حلالوي او دومره وریجې پخوي او تاوان کوي نو بیا ولې دا کارونه کوي نیکان پاکان صالحان علماء کرام به بیا روټۍ له نه راځي ولې بیا تکلیف کوي دومره نو د خدای پاک جل شانه منل پکار دی رونو ښه جهاد د پاره اسلحه وساته او نور فضولیاتو د پاره د دې دپاره ګوره زو تو شریعت مبارک بند کړي او شریعت مبارک منې کړي چې فضولیات په نه کوي خدای پاک جل شانه فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین دا څوک چې فضولیات کوي دا د شیطانانو رونه دي نه چې د شیطان رور شي شیطان به چرته ځي جهنم ته او ته به ورسره بیا چرته وي فضولیات مه کوه نو خدای پاک جل شانو فرمایي تاسو په دې سره د الله پاک جل جلاله دشمن وډار کوي او خپل دشمنان په وډار کوي او هغه خلق په وډار کوي چې تاسو یې نه پیژنئ یعنې ډاکوان ډاکو خو څوک نه پیژني خو کله کله راشي خو کلاشنکوف تر کره وي ډس پې وکړه چې په منډه شي وله یې مه خیر ده په منډه یې که ویډه ده یو څو منډې وله ویر که چې بې نه راځي الله یعلمهم الله پاک جل جلاله پیژني او تاسو یې نه پیژنئ لہذا د الله پاک جل جلاله د دین مبارک چې څوک دشمنان وي هغه وډاروئ او کم څیزونه کم مال چې تاسو د الله پاک جل جلاله په لاره کې خرچ کوئ تاسو ته به ګورې پوره پوره بدله درکولی شي او تاسو باندې ظلم نشي کېدلی څوک چې د الله پاک جل جلاله په لاره کې خرچ وکړي ای واده کوي سنت طریقې سره ډولۍ دې راوړه او بیا سبا کې ولیمه ورکه قسم د دا ولیمه د ټول اجر د خیرات ته خدای پاک جل شانه به درله پې اجر دیر کوي او تا خو اول ډولۍ دې راوړې ده او سار له ولیمه ورکه دا کومه ولیمه چې کوي الله پاک جل جلاله به درله اجر در کوي خدا کله کو ناروا پکې ونه کې نو لہذا الله پاک جل جلاله چې کم څیزونه تاسو د الله پاک جل جلاله په لاره کې خرچ کوئ د هغې به پوره پوره اجر در کولی شي او ظلم به در باندې نشي کولی بسم الله الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين الله پاک جل جلاله فرمایي ګمان دې نه کوي هغه کسان کفرو چې هغوی کافران دي کفر کړی دا سبقو چې دی د مونږ د لاسونو چې دی زمونږ د لاسونو نه ووتل نه دا ګمان مه کوه بلکې کله کله انسان الله پاک جل جلاله فوري طور سره نه نیسي کله کله وله مهلت ورکیه انهم لا يعجزون بشک دوی الله پاک جل جلاله عاجز کولی نشي خدای پاک جل شانه ته عاجز خو نه ده لیکن مهلت درکوي واعدوا لهم الله پاک جل جلاله فرمایي تیاری وکړئ د دغې دشمنانو د اسلام دپاره مستطاعتم څومره مو چې طاقت کېږي من قوت د قوت نه څومره قوت وي در کې د دی خلاف طاقت استعمال کوي ومن رباط الخیل او بل تړلو دا اسونو نه یعنی اسونه وله وساتئ ترهبون به چې تاسو وډاروئ په دې سره په دې قوت سره د الله پاک جل عدو الله د الله پاک جل جلاله دشمنانو
وعدوکم او ستاسو دشمنان واخرین من دونهم او نور لرام چې هغه د دین علاوه دي لا تعلمونهم چې تاسو نه پیژنئ یعنی چور او ډاکو الله یعلمهم الله پاک جل جلاله پیژني هغوی وما تنفقوا من شيء او کم چې تاسو خرج کوئ فی سبیل الله د الله پاک جل جلاله په لاره کې یوفى الیکم نو پورا بدله به درکولی شي تاسو ته وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ګورې ظلم نشي کولی صدق الله العظیم